الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح دا مباركة شرح دا الله بتوفيق سر روانوا او پاگئی کی منگا مسئلہ دا شپی دا منزه بیانولا قیام اللیل یا تهجد. دا شپی تهجد با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس طریقہ کول، دا شپی قیام بے سمر کو سنگ بے کو، دا خبر روانوا او دا باب پا ختمیدو. دا باب عنوانو باب صلاة اللیل، باب بیان دا آغا منزکی چی اگا دا شپی موز دی. نو پا دی باب کی دا مسئلہ روڑی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا موز سنگ کو او سمر بے کو. پا دی باب کی دو حدیثون پاتی شوی دا با بیان کو، بیا با دا غیر بعد آغا باب شروع کو چی پا غی کی آغا اذکار روڑی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی منزکی کم ذکر کو، استفتاح بے با کم ذکر سر کولا، چی دا خوب نر پاسی دو کم دعا بے غختا، دا دعاگانو خبر با بیا کی. حدیث دا ولنے وعن انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. رواه النسائي. ده حدیث امام نسائی روڑے. پدی کی دادی انس بن مالک وی چی کلب منگو گوختا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده شپی ده منزب پا حالت کیوینی نو منگ با اومون دو اقشان چی مونز بے کو، او که منگ با او گوختا چی ایرنا او دی وینو نو منگ با او دو لیدو. اوس د دې څه مطلب دی چې کله به موږ وغوښته چې په منځه وینو جو په منځه به، او چې موږ به وي چې په خوب وینو جو ده به. مطلب دا دی دې خبرې الاقتصاد فی العمل، درمیان روی په عمل کې اختیارول. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې اوده شوی هم دی او د شپې تهجد هم کړی دی. اوس که یو سړی دا ووایي لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته هغه درې کسان رالو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل تپوس وکړو چې هغه څنګه عمل کوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان ورته وویل وی هغه روژه کوي او بوزه کوي، هغه د شپې اوده کیږي هم او تهجد هم کوي، او هغه د زنانو سره ودونه هم کوي. نو د درې وړو بیا خپل منځ کې دا خبره کوله، وی ګوره خو پیغمبر دی نو هغه اوچت سړی دی، خو موږ به د عمل نه ښه زور ورکوو. نو هغه یو وایي چې زه به ټوله شپه تهجد کوم، د سره به نه اوده کېږم. او هغه بل وایي چې زه به ټوله زمانه روژه نیسم، چې څو پورې ژوندی یم زما به روژه هر ورځ به روژه نیسم. او بل وایي چې زه به د زنانو سره د سره ودونه نه کوم، ځکه زنانو سره ودونه د انسان یعنی دین ته نقصان رسي. دا خبرې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېدې چې دې کسانو دا خبرې کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو، تقریر یې وکړو، هغې کې دا ووایي وی واورئ زه ګوره اوده کېږم هم او زه تهجد هم کوم، زه روژه کومه هم او زه بوزه کومه هم، او زه د زنانو سره ودونه هم کوم. او بیا دا وی په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یریدونکی زه یم، انا اتقاکم لله واخشاکم. یعنی په تاسو ټولو کې زیات تقوادار زه یم، زما نه زیات مخکې مه ځئ. فمن رغب عن سنتي فلیس مني. نو څوک چې زما د طریقې نه واوړېدو دی زما په امت کې نه دی. نو دی حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه د خبرې مقصد دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه تهجد هم نه کول، بلکې صحیح څه به اوده کېدو، صحیح څه به یې تهجد کول. کله به داسې و چې یو حصه به اوده یو حصه به یې تهجد کول، او کله به یې داسې و چې دا شپه به یې تقسیم کړې وه. لکه مخکې موږ سره حدیثونه تېر شو که نه،
چې رپا به سید او 2 رکاته به وکړو بیا به اوده شو بیا به راپاسې بیا به 2 رکاته بیا به اوده شو بیا به راپاسې کله یې داسې کړې وه دا شپې تقسیم کړې وه بعض وخت کې به یې خوب کو او بعض وخت کې به یې لمونځ کو او ټول خیر ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی که یو سړی ته وایي چې ته اوس ما د دې نه ولې منع کوې چې زه ټوله شپه لمونځ کوم ته دې ما منع کوې او خیر دی موږ خیر نه دی خیر په دې کې دی چې د پیغمبر په طریقه عمل وشي او د پیغمبر طریقه دا نه و چې هغه به ټوله شپه ویښ ناست او لمونځونه به یې کول دا د هغه طریقه نه وه لکه څنګه چې موږ د ملګرو ته دا مسله بیان کړې وه چې یو سړی اوس طواف وکړو عمرې له لړ طواف یې وکړو او بیا د مقام ابراهیم نه شاته 2 رکاته کوي نو سنت طریقه دا چې به کې سورة الکافرون ووایي او سورة الاخلاص او موږ دا مسله بیان کړې وه چې دا رکاتونه به اوږده نه کړې لکه اوس څوک دا ووایي چې زه یې اوږده کوم او دا غوره ځای دی او طواف مې کړی دی او احرام په حالت کې موږ وایو چې اوږدول جایز دي جایز او ناجایز خبره نه ده خو غوره دا دی چې دا رکاتونه ته لنډ وکړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لنډ کړي دي ښه یو سړی اوس تپوس وکړي چې ما 2 رکاته وکړو په هغې کې مې 1 سپاره ووایي مقام ابراهیم نه شاته 2 رکاته مې وکړو 1 سپاره مې پکې ووایي او بل وایي ما 2 رکاته وکړو په یو کې مې سورة الکافرون ووایي بل کې مې اخلاص ووایي کوم یو غوره دی دا لنډې چې وکړو د غوره په دې دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه یې عمل وکړو د هغې نه بعد حدیث دی وعن حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه حمید بن عبد الرحمن بن عوف وی دا په مشرانو تابعینو کې دی وی چې ان رجلا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم قال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو کس دا خبره کړې وه دا سند قابل قبول دی که نه دی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو کې یو کس دا خبره کړې ولې صحابه دي تاسو مسله ذهن کې نه کینی موږ دا خبره مخکې ذکر کړې وه چې صحابه که نوم ذکر هم نه کړي څه خبره ده صحابو کې دروغجن نشته چې په پیغمبر باندې دروغ جوړوي او که د صحابو نه راکته شوې نو بیا به نوم ښیي اوس یو کس وایي چې تابعینو کې یو کس دا خبره کړې وه نو موږ ته یې کس به ښیې تابعینو کې خو ډېر خلک دي خو یو کس دا ووایي لکه تابعي ده او تابعي دی حمید بن عبدالرحمن ښه ثقه سړی دی ښه رښتینی دی هغه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو کس دا خبره کړې وه بس صحیح نوم ته ضرورت نشي نوم خو موږ په دې معلوموو چې د سړي حال معلوم کړو او صحابه کرام خو ټول عدول دي ټول ثقه دي نه په الله دروغ جوړوي نه په پیغمبر دروغ جوړوي صحابه کرام کې خو داسې خلک نشته نو نوم ته ضرورت نشته دا مسله محسوس پیرې بیان کړې ده خو پته نشي چې د بعضو ذهن کې دننه څه پراته دي او د هغې سبا راته اعتراض کړي چې یاره صحابي نوم خو پکې نشته د صحابي نوم ته ضرورت نشته دا کوم سړی چې دا خبره کوي هغه په خپله رښتینی دی ثقه دی تابعي دی صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي هغه وایي ما د یو صحابي نه اورېدلی بس پوره ده دا خبره هغه دا خبره کړې دی صحابي وایي چې قلت ما دا خبره کړې وه وانا فی سفر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه د پیغمبر سره په سفر باندې ومه دا صحابي والله لأرقبن رسول الله صلی الله علیه وسلم للصلاة حتى أرى فعله زما دی په الله قسم چې زه به ګورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نوټ کوم به د هغه د حالات چې دی په څه طریقه د شپې لمونځ کوي په سفر کې ګوره دې نه دا ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تهجد په سفر کې هم کول دا مسله ما مخکې بیان کړې وه دومره یعنی عظیم عبادت دی چې په سفر کې هم هغه تهجد نه پرېښود فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة وکله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماسوتن لمونځ وکړو دا خلک چې ورته عتمه وایي اضطجع هويا من الليل څه وخت د شپې پرېوت اوده شو ماسوتن منځنه به څه شو اوده شو ثم استيقظ
بیا راپاڅېد. ده ورته که ته ګوره دی نه دی ویده شوی، صرف دې دپاره پاتې شوی دی چې زه دا مونځ ویلم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېد فنظر فی الافق، نو اسمان ته یې وکتو. دا حدیثونه موږ سره مخکې تېر شوي دي، واضح دي. اسمان ته کته دې ټیم کې مستحب دي. فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا، هغه سورة العمران هغه اخرني آیتونه وي. حتى بلغ إلى إنك لا تخلف الميعاد، ديزي ترى ورسل إنك لا تخلف الميعاد. بدقه زي پوری تلاوت وکړو. دلته یو اشکال زړه ته راځي. مخکې موږ سره حدیثونه تیر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیتونه د سورت ته اخره پورې ووایي، او دلته وایي نه انک لا تخلف الميعاد پورې ووایي. د سورت اخره پورې پوره نه کړو سورت العمران. د دې به څه جواب کوو؟ جواب دا دی چې دې حدیثونو کې هېڅ ټکراو نشته. کله د آیتونه دیزې پورې ویل هم جایز دي چې کله د سره وخت کوي، او چې وخت د سره یي بیا د سورت اخره پورې ختم که. وی دیزې پورې آیتونه وي ثم اهوى رسول الله صلی الله علیه وسلم الى فراشه فاستل منه سواکا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خپل طلایي ته کومه طلایي باندې چې پروت هغې ته ورغی او بالغ لاندې مسواک پروت و هغې یې راواغېستو. نو مسواک به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بالغ لاندې ایښودو. و چې دا چې یو سړی د خوب راپاسي نو بیا به ته کوم ځای ګرځې مسواک پسې، نو چې سر ته دې پروت وي نو استعمال به یې کوې. لکه څنګه چې نن سبا زموږ سرونو ته څه پراته وي؟ موبایل. بیا به څه ګرځي؟ خوب کې هم سترګې پې پټې او د لاس داسې ویروي چې که چا څه میسیج کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک یې ایښودو د بالغ لاندې. او دې نه دا ثابته شو چې د مسواک د وهلو یو وخت دا دی چې انسان د خوب راپاڅي او مسواک ووایي. دې سره خوب تښتي، او بل دا چې د خولې خوند ورسره برابر شي او بین هغه ختم شي. ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء. نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چلو کو؟ یو لوښی پروت و، بوتکی پروت و، د هغې نه اوبه راوړې په یو لوښي کې، او داسې وکړو فاستنه مسواک یې استعمال کړو. ثم قام بیا پاڅېدو فصلى مونځ یې وکړو، د شپې مونځ یې وکړو. حتی قلت قد صلى قدر ما نام. اصحابیو ما چې کوم اندازه ولګوله نو څومره چې وده و دومره یې مونځ وکړو، څومره ټیم چې وده و دومره یې څه چل وکړو؟ مونځ وکړو. ثم اضطجع، بیا وده شو. حتى قلت قد نام قدر ما صلى. وی ما چې کوم اندازه ولګوله نو دومره وده شو څومره چې مونځ کړی. ثم استيقظ، بیا راپاڅېد. ففعل كما فعل اول مره، حق شان چلی وکړو، مسواک او داسې وکړو، آیتونه یې وقال مثل ما قال. ففعل رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 مرات قبل الفجر. درې پیرې دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سهار د منځه نه مخکې وکړو. رواه النسائي، د حدیث امام نسائي راوړی. درې پیرې دا کار کول. ما مخکې دا خبره تاسو ته ذکر کړې وه، موږ سره هغه حدیث تېر شوی و دغه شان چې دا ډېر ګران کار دی، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تقوا باندې دلالت کوي، او د هغه په بدني طاقت باندې هم دلالت کوي. په یو شپه کې 3 پیرې وده کېده او 3 پیرې راپاڅېده. دا ډېر ګران کار دی. او بیا په سفر کې ګوره، دې ته وایي ایمان، داسې تقوا، د الله بندګي. خو شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو جدا دی، او موږ خو به کوشش کوو. یو سړی 10 منټ له نشي راپاڅېدی، یو سړی سهار منځه دی راپاڅېد، هغې نه مخکې 2 رکاته نشي کولی، یو 4 رکاته نشي کولی. 3 پیرې وده کېده او 3 پیرې راپاڅېده او په سفر کې. او نیکانو خلکو اوس هم دغه طریقه ده الحمدلله. ځکه یو عالم کتاب لیکلی دی د الشیخ العلامه عبدالعزیز بن باز رحمه الله، سیرت یې پکې بیان کړی. نو د هغه خاص شاګرد دی. نو هغه وایي چې موږ په قسیم کې د شیخ صاحب درس و، او بیا هغه وایي چې نه لازم به زه شپه دلته نه کوو. څو ځایونو کې درس وکړو په قسیم کې. بیا ورته موږ وایي چې شیخ صاحب شپه به دلته کوو، نه چې سهار منځه نه به زما درس ته ریاض ته رسېده غواړي.
سهار منځنه به زما درس دی بیا رسم هلته نو په لاره کې بیا وي دا ملګري داسې شو چې یعنې ارام ته ضرورت شو نو شیخ اجازت ورکړو ګاډه ودروي لږ پکې دمه وکړئ پرېووځو نو موږ ټول پرېوتو شیخ صاحب هم ځان داسې کړو چې زه ویده یم هغوی زه ویښ وم نو بیا د سر راوچت کړو چې اندازې ولګو چې یاره دا خلک به ټول ویده نو پاسې په تهجدو باندې الله ته ودرېدو او سمې وژړل الله ته او بیا ویده شو ویده نه خو ځان یې ایسې ویده کړو نو بیا چې وي کله د ملګري راپاسې تلو راغی وي شیخ صاحب وایي چې سبحان الله تهجد د لمونځ شی وی نو هغې کې ډېر خیر او برکت وي خو زه د دمم ښه وه دې ملګرو ته یې ښکاره هم نه کړی چې ما تهجد کړي ویده نه شو بیا دلته راغی او چې راورسېدو بیا سهار منزل باندې په ریاض کې دلته وایي جومات کې درس دې ته وایي د الله بندګي کول دې ته وایي د الله دپاره سخته تېرول چې سړی بوډا یي سپین ږیری کمزوری او دا د هغه طاقت وي او دا د هغه ایمان وي دا د هغه جذبه وي چې د ځوانانو کې هم نشته چې خبره مې دې پورې راوستې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې پیرې ویده شو درې پیرې راپاسې شو دا ډېر ګران کار دی که نه اسان کار دی ډېر ګران دی وعن يعلى ابن مملك رحمه الله يعلى ابن مملك وی دا تابعي دی په درېمه طبقه کې هغه تپوس وکړو د ام سلمه رضی الله عنها نه ام سلمه دا څوک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده تپوس یې څه وکړو د هغې نه عن قراءة النبي صلی الله علیه وسلم وصلاته چې پیغمبر به مونځ څنګه کوو د شپې او قرت به یې څنګه کوو د هغې ولې ډېر ناشنا جواب ورکړو په اوله کې وی وما لکم وصلاته سله تپوسونه کوئ تاسو د هغه په شان مونځ خو نشئ کوئ او ځان له طریقه وه او ځان له قرت و کان یصلي هغه به شپې مونځ کوو ثم ینام قدر ما صلى بیا به دومره ویده شو څومره چې به یې مونځ کړی ثم يصلي قدر ما نام بیا به مونځ وکړو راپاڅېدو څومره چې به ویده و ثم ینام قدر ما صلى بیا به دومره ویده شو څومره چې به یې مونځ کړی حتی یصبح دې کې به سهار شو همدغه طریقه د دې صحابي چې مخکې ذکر کړه وده به شو راپاڅېدو کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه ثم نعتت قراءته بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرت بیان کړو چې هغه قرت څنګه و صفت یې ولا بیان کړو فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرت وضاحت یې داسې وکړو هغه به یو یو ټکی جدا وي یو یو ټکی به یې واضح وي داسې تلاوتونه به یې نه کول چې سړی به پرې نه پوهېدو چې سړی چې شاعري کوي لګیا دا تلاوتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه ښایسته الحمد لله رب العالمین حرفا حرفا یو ټکی به واضح هغه اوس سوچ وکړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه مخکې موږ سره حدیث تېر شو د حذیفه بن الیمان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور رکعته مونځ وکړو حذیفه وی هغه شپه ورسره هغه و څلور رکعته مونځ وکړو په هغې کې کوم صورت وي البقره سورة العمران سورة النساء سورة المائده سورة الانعام تقریبا اووه سپارې دي اووه سپارې ویلي دي او دقه شان قرت یو حرفا حرفا یو یو ټکی به یې جدا وي داسې خوږ عبادت به هغه د شپې کوو رواه ابو داود والترمذي والنسائي دا حدیث دی درېونه راوړی امام ابو داود امام ترمذي امام نسائي دې نه باندې باب راوړی دی باب ما يقول اذا قام من الليل باب په بیان د دې کې چې د شپې راپاسې نو څه به وی اوس په دې باب کې مؤلف رحمه الله درې قسمه اذکار راوړي ډېر قیمتي باب دی اذکار درې قسمه یو خو هغه اذکار دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راپاڅېدو لمونځ به یې نه و کړی او ذکر به یې وي هغه به راوړي یو به هغه ذکر راوړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه کې دننه وي درېیم هغه ذکر دی چې مانځه نه بعد دی مانځه نه بعد خو واضح دی مانځه نه بعد اذکار خو واضح دی
خو دلته به 3 قسمه اذکارو خبره کېږي د منځه نه مخکې په منځه کې دننه منځه نه بعد دا ډېر قیمتي اذکار دي یادول پکار دي او ټولو ملګرو ته دا خوشخبري ده مختصر غونډه کې محنت ما په دې خبره باندې کړې او یو ښکلي مجموعه د دعاګانو د اذکارو د الله په توفیق سره راجمع کړی شوي ده او انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه کتاب چاپ هم شي اختر ته نږدې نو هغه بیا چې د هر ملګري سره وي نو په هغې کې هر قسمه دعاګانې لیکلي دي مونږ الحمدلله لکه دا قسمه اذکار اوس د شپې به چې سړی خوب راپاسي څه به وایي تهجد کې دې کې دننه کم اذکار پکار دي وروسته کم اذکار پکار دي دا ډېر قیمتي باب دی باب ما یقول اذا قام من الليل د شپې چې راپاسي څه به وایي الفصل الاول کې حدیث راوړی عن ابن عباس رضی الله عنهما عبدالله بن عباس وایي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې راپاسي نو تهجد به یې کول نو په تهجد کې به دا دعا وي دا دعای استفتاح ته دعای استفتاح څه ته وایي مونځ چې پې شروع کوي لکه وی به چې ودرېد تهجد ته الله اکبر تهجد ته به ودرېد نو لکه څنګه چې عام زموږ د خلکو ته سبحانک اللهم ډېره یاد ده ځکه موږ د سبحانک اللهم یادو یعنې نور هم ډېرې دعاګانې شته نو د سبحانک اللهم به ځای به دا دعا وي اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن یا الله ستا دپاره حمدونه دي ستا دپاره ثناګانې دي ته تدبیر کوونکی د اسمانونو او د ځمکو څوک چې د دې په منځ کې دي ته نظام چلی ته هغوی ساتي ته د هغوی تدبیر کوې ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن یا الله ستا دپاره حمدونه دي ته نور او رڼا د اسمانونو او د ځمکې او په دې کې چې څوک دي مطلب دی چې د ځمکې او اسمانونو یې الله تا رڼا کړي دي او څه چې په دې کې دي هغه هم تا رڼا کړي دي ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن او یا الله ستا دپاره حمدونه دي او ثناګانې دي ته بادشاه د اسمانونو او د ځمکې او څوک چې دي منځ کې دي ولك الحمد ستا دپاره حمدونه دي أنت الحق ته حق ووعدك الحق او ستا لوز حق دی رښتینی دی د الله د دې نوم وضاحت موږ کړی الحق کوم درس چې موږ کوو د الله د ښایسته نومونو وضاحت به کوو هلته موږ د دې نوم ښه تفصیل بیان کړی ولقاؤک حق او یا الله تا سره ملاقات حق دی یعنې دا خلک به راپاسي بیا به تا سره میلاوي وقولک حق او یا الله ستا وینا حقه ده والجنة حق او جنت حق دی والنار حق او جهنم حق دی والنبيون حق او پیغمبران حق دی راغلی دی ومحمد حق او محمد صلی الله علیه وسلم هم حق پیغمبر دی والساعة حق قیامت راتلم حق دی و رښتینی دی اللهم لك اسلمت یا الله تا ته مې غاړه ایښودې د ستا تابعداري کوم وبک آمنت په تا مې ایمان راوړی دی وعليك توکلت او په تا مې ځان سپارلی دی وإلیک انبت او تا ته مې رجوع کړې ده وبک خاصمت او ستا په مرسته باندې د دشمن سره مقابله کومه وإلیک حاکمت او خپلې فیصلې مې تا ته واپس کړي دي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت نو یا الله زما تېر شوي او زما راتلونکي خطاګانې معاف که وما اسررت وما اعلنت او هغه چې ما نه پټ شوي دي او هغه چې ما ښکاره کړي دي وما انت اعلم به مني او یا الله هغه څه چې ته پیژنې زما د طرف نه او زما په باره کې هغه ما ته معاف که انت المقدم وانت المؤخر ته چې وغواړې څوک وروستو کې او ته چې وغواړې څوک مخکې کې لا اله الا انت نشته د عبادت حقدار مګر یو ته ولا اله غیرک او ستا نه علاوه په حق باندې معبود نشته د عبادت حقدار بل نشته متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې اولنی مسله خو دینه دا ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله په تهجدو کې دا استفتاح کوله دا به چاته یادي که خیر خیریت دی ځکه موږ وایو چې موږ څومره لرې یو د قرآن او د حدیث نه
بعض ملګري وایي نوي مسلې راووتې دا اوس نوي دي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله ابن عباس وایي ما که ما ویلی وایي بیا نوي وه عبدالله ابن عباس وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدل نو چې سړی د حدیث نه نه خبر بیا سړی د شپې تهجد نه کوي د تهجدو نه خبر نه وي تهجد څه ته وایي نو ته به څه دا دعا یادي لکه ښه اسانه دعا ده خو د دې دعاګانو شوق د هغه چا سره وي چې یو خو د علم شوق ساتي بل د شپې د عبادت شوق وي نو هغه د دعاګانې یادوي ځکه چې هلته د شپې لمونځ کوي بله د حدیث نه دا ثابته شوه انت المقدم وانت المؤخر الله چې وغواړي څوک مخکې کوي څوک وروسته کوي دې مطلب دا نه چې الله وغواړي څوک په دنیا کې مخکې کوي او څوک وروسته کوي نه نه الله چې وغواړي څوک جنت ته ور مخکې کوي او الله چې وغواړي څوک جهنم ته شاته کوي دا یې معنی یا مخکې کوي په نیکیانو کې او شاته یې کوي په نیکیانو کې نیکیانې به توفیق ور الله نه ورکړي دا معنی ده نو دا دعا د دې حدیث نه ثابته شو دعا استفتاح په تهجد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه دا دعا وی وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې پاسېدو مونځ به شروع کو نو دا دعا به وي دا اوس بله ده دا دعا استفتاح ته د شپې په تهجد کې ویل پکار دي د سبحانك اللهم مونږ ته دقه یو یاد ده سبحانك اللهم وبس سبحانك اللهم راته یاده کړې ده بس یا مولوي صاحب را یاده کړې ده یا بابا او ابۍ راته را یاده کړې ده بس په هغې مې ایمان راوړی د هغې نه هم خبر نه وي چې معنی یې څه ده زه د سبحانك اللهم نه منکر نه یم شتي سبحانك اللهم ثابت دي او نور هم ډېرې دعاګانې دي نور هم ډېرې دي هغه وایي چې لمونځ دې ښایسته شي بیا د سبحانك اللهم وایي نو دې څه معنی ده ته چې سبحانك اللهم وایې د دې څه معنی ده نو په معنی هم بیا ډېر نه دي خبر څومره د افسوس مقام دی ځکه بیا دا بعض چې راوځي جومات نه نو په امام پسې خبرې کوي مړه وایي ده پسې نن د بعد مانځه نه راځي لمونځ یې ډېر اوږد وکړو په ده باندې دا لمونځ په دې اوږد لګي ځکه چې پوهېږي نه چې زه څه یم او د امام څه وایي هغه تنګ شي که خو چې سړی پوهېږي په یو خبره باندې نه تنګ کېږي عائشة رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله دا دعا غوښته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اے الله چې رب د جبريل او د میکائیل او د اسرافیل دی علیهم السلام دا مشهور ملائک دي کنه جبريل میکائیل اسرافیل او زموږ د خلکو سره اسرائیل څلورم ذکر کوي اسرائیل د نوم په صحیح حدیثونو کې نه ثابت اسرائیل ته بس ته ویل کېږي ملک الموت هغه ملک چې د خلکو نه ساه اخلي په دقه به وایي او هر چې درې دي دا ثابت دي جبریل میکائیل اسرافیل او سبحان الله د درېونو ډیپټیانې د ژوند سره تعلق ساتي لکه په ملایکو کې دا مشران دي او ټولو کې مشر کم یو دی هغه جبریل دی دته جبریل هم ویلی کېږي او دته جبرائیل هم ویلی کېږي او دته جبرائیل هم ویلی کېږي دا لهجې دي بدلې څوک وایي جبریل علیه السلام جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام هم صحیح دي لکه میکائیل نو دته میکال علیه السلام هم ویلی کېږي میکائیل ما خبره دا کوله چې د درېونو تعلق ډیوټي چې کومه ده هغه تعلق د ژوند سره ساتي څنګه اسرافیل علیه السلام خو تاسو ته معلومه ده څه کار دی شپېلۍ به وي نو سجل به وشي مړي به راژوندي شي ژوند سره تعلق شو که ښه د میکایل څه ډیوټي ده باران راورول نو باران چې راوورېږي نو ځمکه راژوندی شي نو جبریل علیه السلام څه کار دی وحی راوړه نو دا څنګه زړونه راژوندي شي اصل ژوند خو دغه دی که نه
نو د درېواړو چې کومه ډیوټي ده هغه تعلق د ژوند سره ساتي او غټه ډیوټي پکې بیا د دغه د جبریل علیه السلام پیغمبرانو له وحي راوړه د هغه د ذمواري وه یهودو به وی که دا وحي دغه راوړی وی د میکایل علیه السلام نه بیا موږ منله خو جبرایل راوړي د موږ یې نه منو لکه ولې وی ده زموږ په پلار نکاح ځوابونه راوستي دي چې سړی حق نه مني که نه چې سړی حق نه مني نو هغه بیا سل خبرې کوي نو الله آیتونه نازل کړو سورې بقره کې قل من كان عدوا لجبريل څوک چې دشمن د جبریل د الله د ملایکو وي د میکایل د اسرافیل نو دا ټول یو دي چې څوک د دوی سره دشمني کوي الله وایي زه د هغوی سره دشمني کوم خیر دعا دا ده اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض پیدا کونکي د اسمانونو او د ځمکې عالم الغیب والشهاده پوهه په پټه او په ښکاره باندې الله انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون یا الله ته به فیصله کوې د خپلو بندګانو په منځ کې په هغه څه کې چې هغوی پکې اختلاف کړی دی اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك یا الله دې خلکو چې اختلاف کم پیدا کړی دی په حق کې نو ته ماله هدایت راکړه په خپل حکم سره او حق خبره راته راښکاره کړه انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم یا الله ته چې څوک وغواړي هغه ته هدایت ورکوي نیغې لارې طرف ته رواه مسلم د حدیث امام مسلم راوړی دا دعا چا ته ده شپې څوک نه وي مانځه کې څه دعا تا ولیکله څه ده لږه أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لکه بیا یو سړی دا وایي چې یاره ما یاد کړي دې کله وایي ډېرې سختې خبرې وکړي یو پیر یو کس موبایل ورته راغی په درس کې مخکینۍ خبره ده نو ما ته پته هم نه وه چې دا موبایل دته کړنګېږي خو ما عامه خبره وکړه چې د الله بندګانو لږ ادب کوئ د الله دې کور او ما ته والله که پته وه چې دته دا موبایل کړنګېږي عامه خبره مې وکړه او چا کې صحیح وی یو سړي سخی پټ کړی و چې دوه کسان به یو ځای لیدو ته څه سخی کوئ په ځان باندې شکي و که نه ته پته وه چې ما جاښه کړې بیا درسونه له نه راتلو بیا ما معلومات وکړو یو کس ویل هغه پلانې به درسونه له راته وایي شیخ صاحب غریب خو ډېر خفه دی ما ولې څه چل شوی دی وایي تا په ورځ خبره لږه سخته کړې وه ما نه ما به په سر کېنولی وه ما به په سر کېنولی وه زبردست کار یې کړی و په جومات کې ورته موبایل کړنګېدو خو لا ما پېژندنه چې دا دته کړنګېږي ما خو عامه خبره کړې ده او ما که ورته ووایه زما پیغام به ورته ورسې که بیا راته وکړنګېدو نو د هغې نه ته سخته خبره کوي بل پرې چې راځي وایي لږ احتیاط کوه او که نه راځي نو خپل کار ته دی بس ځای نه داسې چې سړی به لازم سخته خبره کوي لکه اوس دا دعاګانې او موږ د دې نه غافله موږ د دې نه ناخبره دلالت کوي د ملګرو په کم علمۍ باندې زه په روان درس کې د دعاګانې بیا اورم تاسو نه هلته بیا به هم پته ویلی کي چې موږ څومره اوبه وکړو زه اوسه پورې خو یو سړی دا وایي چې موږ ته چا نه دي بیان کړې دا خبره صحته پورې برابر ده خو مکمل نه صحته پورې برابر ده بعض موږ سره هغه ناست دي چې په کور کې دننه څه مفتیان دي او مفتیان به پې معاف کړي یاره چې خپلو کې کښېني که نه وایي دا پلانې عالم نه دی دی اکثر غلطي مسلې بیانوي او دا پلانې نه دی
دا به منې خیر وي پلانی شیخ صاحب ښه مسلې بیانې خو نن خطا شو نن به ورغی ته به وایي چې دا چې د ځان له پخپله چې ته پته نشي د کوم ځای نه فارغه دی نو تپوس ته وکړه تهجد دعا ولم نه ورسي او فتوی په علماو باندې به لګوي دا پرېږده حکومتونو کې به ګوتې وایي په حکومتونو به هم فتوی ولګوي او دا مرتد حکومت کافر زامن لکه ته تهجد ولې چې راپاسې څه وایي زه خو چې تهجد ولې راپاسم څه به ووایم که نه چې راپاسم نه دی زه به څه ووایم تهجد کې خو به سړی هغه څه ووایي چې راپاسېږي نه خو چې راپاسي نه به څه ووایي څومره موږ شاته پاتې شوي څومره شاته پاتې شوي او دا خبره غلطه ده ګوره دا مه کوئ چې پښتانه په دې خلکو کې وایي په دین ښه پوهېږي دا غلطه خبره ده زه هم پښتن یم داسې د بل قوم نه یم زه چې د پښتنو خبره کوم نو زه پکې هم راځم پښتانه د علم په باب کې ډېر شاته دي ډېر شاته دي یوازې له دین خو دې ته نه وایي چې دا کلمه کلمه هم پکې بعضو صحیح نطق پرې نه شي کولی کوشش وکړئ محنت وکړئ ځان د الله پر دین باندې پوهه کوئ ښایسته ښایسته عبادات وکړئ ښایسته ښایسته اذکار یاد کوئ والله ورب الکعبه دا ژوند به م ښایسته شي ګوره که دا دعاګانې مو یادې کړي او دا دعا چې کومه ده دا دعا دا ما ته په خپله دوو ملګرو خو دا ګویي کړې دوو ملګرو ما د هغوی نه تپوس وکړو تاسو ته حق څنګه نصیب شو نو هغه یو ما ته دا ووایي چې ما خو ستا بیانونه واورېدو او بیا زه په دغه کې شوم چې یاره دا څنګه دی یو څه وایي بل څه وایي دی یو څه بیانونه مې اورېدو خو هغه اشکال مې ښه ډېرېدو نو بیا دا دعا ما به ډېره وي د شپې چې ای الله ته رب د جبریل ته رب د میکایل رب د اسرافیل ته فیصلې کوې په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف راغلی دی یا الله ما ته د حق واضحه کړې د خلکو چې پکې اختلاف کړی یا الله راته حق واضحه دا دومره قیمتي دعا ده دا دعا چې ته د شپې په تهجدو کې وې او هسې په سجده کې وې او هسې د الله نه دقه سوال کې چې یا الله ما ته هدایت نه نصیب کړي د خلکو اختلافات ډېر کړي دي یا الله ما ته پکې حق واضح کړي ته ګوره چې الله ته څنګه حق واضح کړي مولیان خو ډېر شوي دي که نه فرقې ډېرې دي مذهبونه ډېر دي او هر یو وی جنتي څوک دی جنتي ځای دې وخت کې دې دعا ته ضرورت دی چې موږ ته دا دعا د الله نه غواړو چې الله خلکو خو اختلافات پیدا کړي خو ته پکې موږ ته حق را نصیب کړه نو یو دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وي وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه عبادة بن الصامت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دا دعا نه ده کله خو مې زړه وي چې ویې نه ښیم تاسو ته ډېره قیمتي دعا را راځي کومه چې را روانه ده وبدلته به موږ د کتاب نوم مشکات المصابیح ویلی چې دا به موږ شرحه کوو یعنې کتاب پوره کتاب معنی وزم چې دې دعا نه زه واوړم او دا بله ووایم ځکه چې دا علم په دې پسې لکه داسې نه ده چې بس دا داسې سپک ډچ دی چې بس هر چا ته بیان کوو هر څنګه یې بیان کوو زما خپل ځاني زړه کېږي زم چې هغه سړي ته بیان کړم چې هغه قدر پکې دی زما خپل ځای خو دا طریقه ده زمونږ کره زمونږ خپلوان راغلي اوس وخت کې مشر سړی و سپین ږیری زمونږ نږدې خپل نو هغه باندې د یو مسلې تپوس وکړو یاره اسحاق وایي دا خبره څنګه ده او دا ما جواب شروع کړو نو هغه بل طرف ته وکتو یو بل کس چې چل کړو نو هغه ته یې کتو بس زه په هغه ځي خبره مې بنده کړه ډېرې ماته وویې ډېر زیاتې ماته وي تا خبره پوره کړمه والله که پوره کړمه ته زما مشر ومې ته قدرمن ومې خو د دین نه زیات ماته ګوره قدرمن نه یې زه تا ته د الله او د الله د رسول خبره کوم ته هغه ته ګورې زه تا ته قرآن او حدیث بیانوم ته لګې بل طرف ته ګورې تا ته دومره سپک ښکاري قرآن او حدیث لاړ زموږ د کور نه د هغه مجلس نه لاړ او والد صاحب د الله وبخښي زموږ الله دې د رحمتونو باران راووری هغه ما ته دا خبره ورته وکړم زه ما نه کوم خانجي ما نه کوم زه قرآن او حدیث بیانوم دی هلته ګوري ولې د دین دومره سپک دی
نو کله خو مې دا زړه وشي دا روانه دعا نه ده چې دا زه پرېږدم او دې بل حدیث ته واوړم خو دا به راته وښیم او دا یو لویه خزانه به ته ځان سره ویسي لویه خزانه حدیث واوري عباده بن صامت وایي من پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه عباده بن صامت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقل کوي من تعار من اللیل څوک چې د شپې په خوب کې راپاڅېدو په منځ کې لکه ودرې سترګې کولاو شو एकदम یا ځان ته ټیم پیس په ټیم کړی او راپاڅېد هر څنګه چې دی راپاڅېدو فقاله دا دعا ډېره اسانه ده به ته یادوي انشاءالله لا اله الا الله وحده لا شریک له خو دا دعا اوس ګوره د منځه کې دننه نه ده ما تاسو ته وایي چې اذکار په دې کې بعض هغه دي چې هغه د خوب نه راپاڅېدو نه بعد دي منځه کې دننه نه دي د دې اوس تعلق د منځه سره نشتی دا بهر ده یو سړی د خوب راپاڅېد څه ووي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ده ذكري ثم قال رب اغفر لي وبيسوي يلا ما وبخا يلا ما وبخا ووريخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثم دعا يريد كذي بي دعاء وغفته رب اغفر لي بزيد الفاظ دي ويبي نور دعاګانې د الله نه وغوښتې لکه یو سړي دا ذکر وي او یا الله ما وبخه یا دا ذکر وي او یا الله زما مور پلار وبخه یا دا ذکر وي او یا الله ما له روغ صحت راکړه دا ذکر وي او یا الله ما د آخرت د سختو نه په امان که استجیب له الله به لازم دې سړي دعا قبلوي معمولي ذکر او الله به دعا قبلوي خانو بیا بل واوره فان توضا دې سړي چې دا ذکر وي دعا یې وغوښته بیا پاسېد اودسې وکړو واپس ویده نه شو لاړ اودسې وکړو وصله مونځ یې وکړو بیا راشي یو 2 رکعته 4 شپږ لس مونځ به وکړم چې مونځ یې وکړو ګارنټي د پیغمبر د طرف نه قبلت صلاته دا مونځ قابل قبول دا قبول شوی دی او حدیث چا راوړی دی داسې ټاپه پې ته ولګو چې مور داسې بچی نه یې راوړی چې خبرې پکې وکړي رواه البخاري دا حدیث امام بخاري راوړی ما دا دعا وي چې زړه مې نه کېده چې بیان کړم خو و دې کتاب کې مخې ته راغله ډېره قیمتي دعا د شپې ته وده وي انسان د شپې راپاسي چې واوړي راواوړي کله انسان دا خوب ګډوډ شي کله ستړی شي دې تولۍ کې خوبونه ډېر شي هم سړی ستړی شي که او ته راپاسي دي او کېناستې کټ کې او تولۍ کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو بيد الله سوچت کړو که دنیا غواړي که آخرت غواړي خو الله به دله درکوي ګارنټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي بیا دې وي راشه 2 رکعته مونځ به وکړو پاسې 2 رکعته مونځ دې وکړو 4 رکعته مونځ دې وکړو 8 رکعته مونځ دې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ به الله قبلوي دا دعا چاته دی ته دی دی نه نه دی دی لږ په زور ووایه العلي العظيم بقيتها تانكا ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله درجي بوري چیو پیریو بیا خوب او خوب برابر شي نه وجه سره داږي خوب ولې برابر شي سکون زړه ته میلاو شي یو سړی د شپې راپاسي په خوب کې او الله یاد کړي نو خو زړه ته سکون میلاو شي که نه لکه اوس یو سړي ګډوډ خوب ولیدو
راپاسي یې ستړی شوی کله سړی ډېر ستړی شي خوب نه برابرېږي او راپاسي او دا ذکر ووایي او دعاګانې د الله نه وغواړي خو مطمئن شو که په سکون شو په ارام شو لږ په زوره وایي تاسو دلته هم داسې وایي لکه د خوبه چې راپاڅېدلي وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بل څه دی بل څه دی عاجز نه 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 لا إله إلا الله وحده لا وله الحمد إلا بالله بارك الله فيك بل شاد هذا فزور هو يحيي ويميت بكينشتي وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قلت شيء يا جماعة هذا لا دلته ويوايسه له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله بس ادينا بقى اللي بيكمل دعاء خو هيك عشان دي ذكر بالشاتات لك لك ودريقه بزوري وهذا زي كناسي وخليتي هذا ما تشولي اواز نرزي بارك الله فيك زبيت بيو بيروم ويادي كي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ادينا بچي به کوم دعا غواړي الله قبلای او کپاسي دي منځته نغمون زم الله قبلای داغینه بعد حدیث ته په الفصل الثاني کې وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې پاسېدو د خوب نه د دعا به وي خو دا دعا چې کومه روانه دم د منځ کې دننه نه ده چې به د خوب نه راپاسېدو دا به وي لا إله إلا أنت نشتی د عبادت حقدار مگر ته سبحانك اللهم وبحمدك یا الله ستا دپاره ته پاکي د هر عیب او نقصان نه ستا پاکي بیانو سره د ستاینې ستا استغفرك لذنبي د خپلو ګناهونو دپاره ستا نه بخانه غواړمه واسألك رحمتك او یا الله تا نه ستا رحمت غواړمه اللهم زدني علما یا الله زما علم ډېر کې ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني او یا الله وروسته د دې نه چې ما ته د هدایت وکړو زما زړه مه کږوه وهب لي من لدنك رحمه او د خپل طرف نه ماله خاص رحمت راکه انك انت الوهاب یا الله ته بې حسابه بې شماره نعمتونه ورکوونکی دا حدیث امام ابو داود راوړی دا اوس څومره قیمتي دعا ده ما ته اوس ته ووایي که نه چې یعنې هغه یو ووایي ته دا ډېره څومره اوچته ده بله چې ووایي ډېره اوچته څومره ښایسته دعا ده دا یعنې ګوره الفاظو ته یا الله وایي زما ګناهونه وبخه
په ما رحمت راوروه، زما علم ډېر که، زما زړه مه کږوه او ما مه ګمراه کوه او ما باندې خپل رحمت راوروه. څومره ښایسته دعاګانې دي. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دا څومره ښایسته دعا ده. فایده ګوره دې دعا کې بله. دې ورځ ګوره ټوخی هم جرم دی. مخکې به دا درسونه مونږ کوو که نه ټوخ ټوخ به راتلو دی، دا اوس پکې ښه شی ټوخی څوک نه کوي. څوک ټوخی وکړي ټول ورته وګوري لکه ډز چې پې وکړي. نو ما خبره کوله ګوره فایده دا ده. پیغمبر وی یا الله زما علم ډېر کا. څوک وی؟ پیغمبر وی. دا به نه چې ما سره بس پوره علم ده او زه پوره یم. پیغمبر وی ها، او الله ورته هم دا دعا دا دعا ورته الله ښوولې ده. وقل رب زدني علما. او ای پیغمبر ته وایه چې یا الله زما علم ډېر کا. الله ګوره پیغمبر ته دا نه دي ویلي چې ته وایې چې یا الله زما بچي ډېر کا او زما مال ډېر کا او زما شهرت ډېر کا او ما له ډېرې پیسې راکا او ما له ډېر کورونه راکا. نه نه، وایي ته وایې چې یا الله ما له ډېر علم راکا. علم ته پیغمبر محتاج دی. وایي یا الله ډېر علم، یعنې پوه مې که په رازونو باندې په حکمتونو باندې. بله فایده که اوس یو سړی سوال وکړي چې پیغمبر وایي چې استغفرک لذنبي، د خپلو ګناهونو بخانه غواړم. پیغمبران خو الله د ګناهونو نه ساتلي، نو هغسې هم دا خبره کوي. الجواب هغه یې موږ ته د ښوو دپاره کوي. دویم هغه یې دې دپاره کوي چې درجې پرې اوچتې شي. پیغمبر چې دا قسمه دعاګانې غواړي نو الله یې درجې اوچتوي. دې دپاره هغه دا دعا غواړي. بل وګوره دې دعا کې دا دي یا الله زما زړه مه کږوه وروسته د هدایت نه. څومره ښایسته دعا ده. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. یا الله زما زړه مه کږوه د هدایت نه بعد. وهب لي من لدنك رحمة. خپل طرف نه ماته رحمت راکړه. إنك أنت الوهاب. الله نوم داسې شی الوهاب. دا بعض وایي دا وهابیان دي، لیکن الوهاب خو د الله نوم دی. وهابیانو سره په دې نه لګي وجود الله توحید بیانوي، حق الوهاب توحید بیانوي، وایي دا وهابیان دي. حالانکه دوی نسبت په اصل کې دا چا ته کوي؟ شیخ محمد بن عبدالوهاب ته کوي. دا نسبت هم غلط دی. د شیخ خپل نوم څه دی؟ محمد. نو پکار دی چې موږ ته محمدیان ویلی، خو محمدیان خو راته نه وایي، خو موږ ځان ته هسې محمدیان وایو. او که موږ ورته محمدیان وایو دوی بیا ښه خوشحالېږي چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په لار یو. نو زه دې پلار ته به ورله نسبت وکړو عبدالوهاب، نو بیا هم نسبت غلط دی. وهاب خو د الله نوم دی، هلته خو د هغه نوم دی عبدالوهاب، بنده د الوهاب. د څنګه نسبت دې ته کوي؟ داسې یو فایده مونږ ذکر کړه. په دې باندې به اکتفا وکړو. په دې باب کې مونږ 4 حدیثونه ووي او تقریبا په دې باب کې 4 حدیثونه پاتې شو. د هغې نه بعد بیا باب دی د شپې د منځه فضایل او اجر. دا به بیا شروع کوو. الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او د دې اذکارو د یادولو دې الله مونږ له توفیق راکړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.